بدل په خوشحالو د هر یو غم شي مسافرو ته، بدل په خوشحالو د هر یو غم شي مسافرو ته، او مبروک دی نوی کال 2000 شي مسافرو ته. نن ته د زوړ کال اخري شپه ده خدای به تیره کی، نن د دې زوړ کال اخري شپه ده خدای به تیره کی، د نوي کال سحر د زړه مرهم شه مسافرو ته. سلامونه مې واخلئ ستاسو ملګری ستاسو ورور هارون بادشاه یم، سره د خپل ګران ملګري واجد علي سره، خان جیم دی راسره، او زموږ ګران ملګری شبیر هم دی راسره. او په دې تمه په دې امید چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند په ښو شوبو کې به یې کتونکو څنګه تاسو ته پته ده تېر ځل ما یو مرکه د عمر علي کاله کوټوال صاحب سره را جوړه کړې وه، یقیني چې د دوی شعرونه ډېر زیات خلکو خوښ کړي. نو بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې 2019 په تېرېدو دی، نن اخرنۍ ورځ ده. الله دې وکړي چې دا روان کال زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ سبب وګرځي. نو دې متعلق عمر علي صاحب څه نوي شعرونه لیکلي، نو په دې مرکه کې به د عمر علي صاحب ژوند چې کوم په تېره مرکه کې موږ هر څه کړي، دا ځل به صرف د عمر علي صاحب نه یو څو شعرونه ریکارډ کوم د نوي کال متعلق، مسافرو متعلق. نو عمر علي صاحب ډیره زیاته مننه، موږ له یو ځل بیا د وخت راکولو. تېر ځل موږ په مرکه کې چې څه ستاسو د ژوند حال وال هغه موږ د کتونکو سره شیر کړی. ستاسو شعرونه یقینا ډېرو ملګرو خوښ کړي، چا ټلیفون کوو چې عمر علي صاحب له بیا ورشئ. خاص کر د کلاکوټ نظم چې کوم تاسو لیکلی کتونکو تاسو به اورېدلی، نو هغه مینوالو ډېر زیات خوښ کړی. نو په دې امید راغلی یو که څه د نوي کال متعلق څه شعرونه هم لیکلي مسافرو ته، نو هغه راسره شریک کړئ، ډېره مننه وی. نو اول په سر خو زمانه طرفه مسافرو ته سلامونه، ټولو ملګرو ته، کتونکو ته، مینوالو ته سلامونه، او زمانه طرفه د ټولو پښتونخوا ته نوی کال مبارک شي، او الله تعالی دې دا نوی کال د خوشحالو او د رحمتونو سره وګرځوي. او شعرونه خو به وایو ځکه چې موږ خو کار هم دا دی چې شعرونه خامخا مینوالو ته ووایو. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته د عمر علي صاحب راسره ناست دی، د عمر علي صاحب نه بعد د نوي کال متعلق شعرونه ریکارډ کوم. خو بل یو خبره مې یاده شو، عمر علي صاحب په دې لنډو ورځو کې یو نظم لیکلی دی، ښایسته نظم د دې ماحول مطابق، د دې دور مطابق، او خاص کر د نوي کال چې کوم را روان دی د دې مطابق. او واقع چې نن سبا هغه هر څه کېږي، نو د هغې متعلق یو نظم یې لیکلی غواړم چې ستاسو سره شیر کړم د وسنو جینکو دپاره، د وسنو هلکانو دپاره خاص کر. نو تاسو هم راسره واورئ. نو عمر علي صاحب زه یم چې کتونکو ته لاول هغه نظم ډالۍ کوي، ډېر زیات به خوشحاله شو. نظم دی چې تورې پکې ورکې شوې، د پیغلو سپین مخونه دي، لاس کې موبایل ساتي، په غاړو کې بیکونه دي. نو کال 2000 شو، سلابل شانتي چلونه دي، ملګرو 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 سټایلس پوزیشنونه دي. پوخا وې د پیغلو ټوپیوالې پیشني بورقې، دا جنکۍ مستې جوړی ځان له کمیسي بورقې، ټاقې پکې ښکاري چې په سر کې عربي بولقې. نو حیاشه زمانه راغله، حیاش پکې ډولونه دي، نور څه وجه نه ده خو کتلي فلمونه دي، یا خو یې ویلي پبلک سکول کې سبقونه دي، ملګرو 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 سټایلس پوزیشنونه دي. نو تورې پکې ورکې شوې، د پیغلو سپین مخونه دي، لاس کې موبایل ساتي، په غاړو کې بیکونه دي. نو کال 2000 شو، اوس لا بل شانتي چلونه دي، ملګرو 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 سټایلس پوزیشنونه دي. نو مخکې د جنیب او د پښتو په حیا رنګ کمیز، دا اوسنۍ پیغلې جوړی ځان له دا لاسنګ کمیز، جوخ وله ورغلی د پین شرټ په شانتي تنګ کمیز. نو دا چې لګېدلي کور په کور باندې ډیشونه دي، پراته ورته کمرو کې سیډیګان او ویسیارونه دي، لیدلي په کیبل باندې ورب برټش ملکونه دي، ملګرو 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 سټایلس پوزیشنونه دي. نو تورې پکې ورکې شوې، د پیغلو سپین مخونه دي، لاس کې موبایل ساتي، په غاړو کې بیکونه دي. کال 2000 شو، اوس لا بل شانتي چلونه دي، ملګرو 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 سټایلس پوزیشنونه دي. نو ښه د خپلې خوښې د طبیعت او د رضا فلم هره جنۍ ګوري په خپل کور کې نن سبا فلم، ځان ته یې ډاونلوډ کړی په موبایل کې د انډیا فلم. نو خوښ نه دي زما دا ټول بېدینه سټایلونه دي، اثر پې نصیحت نه کړي، خراب ته دیو ذهنونه دي. نو ځکه تېر شوي خپل منځونه حدیثونه دي، ملګرو 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 سټایلس پوزیشنونه دي. تورې پکې ورکې شوې، د پیغلو سپین مخونه دي، لاس کې موبایل ساتي، په غاړو کې بیکونه دي. نو کال 2000 شو، اوس لا بل شانتي چلونه دي، ملګرو 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 سټایلس پوزیشنونه دي. نو بدې شي ډیسکو ماډرن جینۍ د عمر علي عمر، په خپله دی ساده خوښوي ځکه سادګي عمر، ځکه راشهار پسې لیکل کاله کوټي عمر. نو نن سبا د ځوانو زړو یو شان طبیعتونه دي، ډک د جیرکو نه ټول د ټکو مارکیټونه دي. نو سابق سربراهي منظور کړي درخواستونه دي، ملګرو ملګرو
ملګرو سټایلس پوزیشنونه دي. تورې پکې ورکې شوې د پیغلو سپین مخونه دي، لاس کې موبایل ساتي، په غاړو کې بیکونه دي. نو کال 2000 شلم شو، وس لا بل شانتي چلونه دي. ملګرو سټایلس پوزیشنونه دي.